سلامونه دوستانو، نن د یوې نوې ویډیو سره بیا تاسو په خدمت کې یم. د دې ویډیو موضوع ده خدای پاماني کول یا رخصت اخیستل په الماني ژبه کې. کله چې یو چا نه رخصت اخلو او ترې ځو، نو څنګه دا کولی شو او څنګه څه ورته باید ووایو او څه کومې جملې او لغتونه لرو. نو راځئ چې دا سره زده کړو. چوس د خدای په امان یا ګوډ بای چې په انګلیسي ژبه کې ورته ویل کېږي که نه، نو چوس دې ته وایي. auf wiedersehen تر بیا لیدو پورې مو. دا لږ اوفیسیل ده او یو چا څوک چې مثلا نه پیژنو یا په دفاترو وغیره کې دغسې جملې نه استفاده کوو، بیا موږ دغه لغت نه auf wiedersehen تر بیا لیدو پورې مو. auf wiederhören تر بیا اورېدو پورې مو. دا هم د رخصت اخیستلو په معنا ده، خو البته چې یو څوک مخامخ وینو هغه ته نه شو ویلی، بلکې چې یو چا سره موږ په تلیفون کې خبرې کوو. کله چې په تلیفون کې خبرې کوو چې خبرې ختمې شوې او نور هغه ته خدای پاماني ورسره کوو، نو د auf wiedersehen په ځای به auf wiederhören وایو. auf wiederhören دغه اغ دلته نه ویل کېږي. auf wiederhören یا هورن بعضې خلک وایي لهجې شته دلته هم مختلفې، خو چې ونه ویل شي نو دا نوره هم ښه راځي، او که وویل شي هم مشکل نه لري. auf wiederhören یا auf wiederhören او یا auf wiederhören تر بیا اورېدو پورې مو. wiedersehen بیا لیدلو ته وایي که نه. wieder بیا ته وایي، sehen لیدلو ته، بیا لیدل. wiederhören یا wiederhören بیا اورېدلو ته وایي. bis bald تر بیا لیدو پورې مو، خو تر نږدې بیا لیدو پورې مو. چې یو څوک موږ او تاسې مثلا ووینو او رخصت ترې اخلو او هغه بیا یو څه وخته بعد وینو، یعنی مثلا په کار کې یو چا خپل د کار له ملګري نه رخصت واخیسته، مثلا یو ساعت بعد موږ بیرته ځو او هغه وینو، یعنی ډېر ژر نږدې بیا وینو، نو bis bald ورته وایو چې تر نږدې بیا لیدو پورې مو، چې بیرته زه راځم بیا دې سره وینمه، یعنی داسې په هغه لنډ رخصت اخیستل. bis später تر وروسته لیدو پورې چې یو څوک داسې زر نه وینو، یو څه وقفې نه، یو څه اوږدې وقفې نه بعد وینو، نو په هغه کې به د bis bald پر ځای bis später نه استفاده کوو. bis nachher تر بیا پورې یا تر بیا لیدو پورې. دا هم یو بل شکل ده چې دا هم ویل کېږي، ویلی شو. bis nachher تر بیا پورې یا تر بیا لیدو پورې. bis gleich تر وروسته پورې خو زر لیدل، یعنی چې یو څوک مثلا په تلیفون کې یو چا سره غږیږو او هغه موږ ته ووایي چې ته چېرته یې، او تاسې ورته وایي چې بس 15 دقیقو کې در رسېږم، زه ډېر نږدې یم، نو په داسې یو وخت کې، داسې یو حالت کې بیا bis gleich استفاده کېږي. bis gleich یعنی تر وروسته پورې، یعنی د روان یم یو څه وخته بعد به سره وینو، خو دلته ما په قوس کې لیکلي زر لیدل، چې زر سره وینو، ډېر زر نور رسېږو، 15-10 دقیقو کې رسېږو، نو bis gleich بیا استفاده کوو. man sieht sich بیا به سره وینو معنا ورکوي. ciao د خدای په امان. چوس او چاو هم د یوه معنا لري، د ګوډ بای یا د خدای په اماني په معنا ده. wir sehen uns بیا سره وینو، موږ سره وینو بیا معنا ورکوي. bis Montag تر دوشنبې پورې، چې مثلا یو کس یو څو ورځې بعد وینو تر یوې معلومې ورځې پورې، او ورځ معلومه وي چې په فلانۍ ورځ دا کس ته بیا وینم، نو د هغې ورځې نوم به اخلو. bis به وایو، د هغه نه وروسته د هغې ورځې نوم. لکه مثلا د جمعې ورځ ده، د کار نه رخصتېږو،
نو شنبه او یکشنبې رخصتي ده، دوشنبې بیرته کار ته راځو. نو بیا موږ د خپل د کار هغه همکار ته ویلی سو چې bis Montag تر دوشنبې پورې، یعنی دا 2 ورځې نور زه نه وینم، دوشنبه دې بیا وینم. bis heute Abend تر نن ماښامه پورې، یعنی مثلا یو کس موږ سهار ولیده یا غرمه مو ولیده او ماښام بیا یې هغه سره وینو، نو کله چې رخصت ترې اخلو غرمه، نو ورته وایو چې bis heute Abend تر نن ماښامه پورې، یعنی ماښام بیا سره وینو. bis morgen früh تر سهار وخته پورې، یعنی یو څوک هم ماښام یا ماخوستن ولیده او بیا ټوله شپه یې نه وینو، سهار یې وینو، نو په هغه وخت کې ورته ویلی شو چې bis morgen früh. او که سهار وخته یې نه وینو او وروسته یې وینو خو سهار یې وینو، نن ورځې بیا نور نه وینو، نو تنها bis morgen هم ورته ویلی شو چې bis morgen تر سهاره پورې. servus هم د سلام یا په خیر راغلی په معنا ده، یعنی لکه هالو چې موږ ورته واسې وایو، servus هم ده، خو دا اصلا په شوایس یا سویټزرلینډ کې استفاده کیږي، خو دلته هم بعضې مناطقو کې المانیان استفاده کوي، نو ځکه ما ضروري وګڼله چې دا هم تاسو ته دلته ووایم تر څو تاسې ورسره بلد واوسیږئ او پرې پوه سئ چې دا څه معنا ورکوي. نو servus د سلام یا په خیر راغلی په معنا ده، یا هالو چې موږ تاسې وایو. bis zum nächsten Mal تر بیا لیدو پورې د خدای په امان، چې بیا د دوهم ځل لپاره یا د بل ځل لپاره د وینم تر هغه وخته د خدای په امان، یا چاو یا چوس کنه. bis zum nächsten Mal. schönen Tag noch ښه باقي ورځ ولرئ، یعنی یو څوک چې موږ او تاسې په هغه ورځ کې آخري ځل وینو او بیا نه وینو، نو هغه ته باید ووایو چې دغه باقي ورځ چې څومره پاتې ده دا د درته ښه وي. نو schönen Tag noch ښه باقي ورځ ولرئ. schönes Wochenende ما په یو تیره ویډیو کې تاسو ته ویلي وو چې د شنبې او یکشنبې د رخصتۍ ورځې چې دي چې ویکند په انګلیسي کې ورته وایي، هغه ته په الماني ژبه کې وخننده وایي. نو چې یو چاته چې وایو چې ښه شنبه او یکشنبه ولري، د رخصتۍ ورځې ولري، نو schönes Wochenende ورته وایو. پام مې چې دلته AS ده، کله چې ښه ورځ چاته وایو نو schönen ده AN schönen Tag noch، او چې Wochenende چاته وایو نو schönes Wochenende ده. schönen Abend ښه ماښام یا ماښام. mach's gut په ځان دې پام کوه، دا هم یو شکل دی خدای پاماني ده، چې یو چاته وایي چې په مخه دې ښه، خو چاو یا چوس یا اوفی د زین نه ورته وایي، دغه په ځای ورته وایي چې mach's gut په ځان دې پام کوه، په مخه دې ښه، په ځان دې پام کوه، ځان خیال دې ساته. gute Fahrt ښه سفر، چې یو څوک رواني په موټر کې، نو ورته وایو چې gute Fahrt ښه سفر ولرئ. guten Flug پام کوئ دلته ان اضافه شوی، ښه پرواز، ښه د طیارې پرواز، یو څوک په طیاره کې پرواز کوي نو ورته وایو چې guten Flug. schönen Urlaub یا Urlaub هم ویلی سو، ار تلفظ کو یا سایلنٹ کو دواړه صحیح دي، بیا مغه د لهجې خبره ده چې هر څوک په خپل طریقه او په خپل لهجې تلفظ کوي. نو schönen Urlaub یا schönen Urlaub ښه رخصتي ولري. Urlaub رخصتي ته وایي چې یو څوک مثلا د کار نه رخصتي اخلي، یو ورځ، 2 ورځې، 5 ورځې، 10 ورځې، چې هر څومره رخصتي، نو هغه ته Urlaub ویل کېږي. نو یو څوک چې رخصتي واخیسته او ځي، نو باید ورته وویل شي schönen Urlaub ښه رخصتي ولري. bis bald تر بیا لیدو پورې د خدای په امان. bis bald او بیا هغه نه وروسته چوس، دا دواړه څه ویل شي، د معنا ده چې تر بیا لیدو پورې د خدای باندې سپارم، د خدای په امان دی. نو دې سره زه هم تاسو ته bis bald او چوس وایم دوستانو، په دې هیله چې دا ویډیو مو خوښه شوې وي، یو څه نوي مو ترې زده کړي وي. کوشش وکړئ چې ویډیو در سره خوښه کړئ، لایک ورکړئ، کمنټ وکړئ،
او همدارنګه نورو ملګرو ته هم ورسوئ او هغوی سره هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم استفاده ترې وکړي. مننه.